یو مولانا صاحب دی دوی طرف ته چلی ما خبره کړې وه بیا په ما باندې ناشنا علمي رد کړی و یو څو کنځلې کړي او بیا د غیرت نو هغه چېرته په کپړو کې دننه ویښته د پیغمبر صاحب ویدي کې زلفان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پراته دي او د خلکو په دې سرونه یږدي او د خلکو ته په لینډ کې ولاړ څه دلیل دی تا سره ده زه بیا یم او بیا یم او د قیامته پورې ویم دلیل وښایه زموږ سره ټوله خبره په دلیل چلي ها یو یار پکې دغه تقسیمول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په قبر باندې چې کوم کپړه پرته ده وایي د ما سره چې کپړه ده دا وایي د هغې ټوټه ده ښار یې ناپورسان دی څه پکې کې کوه سبا له به یو سړی راپاسي زاړه پیزار به راغوستی وي چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیزار ګورې دې بریلیانو بله نقشه نه ده جوړه کړې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیزارو نقشه جوړه کړې هغې جوړه کړې او بس خلک پسې راوایي پنجاب طرف ته په یو کور کې چېرته یو قدم یې جوړ کړی و دا دوی اکثر په خپله دا کارونه کوي خلکو ګمراه کولو لپاره په کور کې دننه قدم جوړ کړی دا غټ قدم یې جوړ کړی سم غټ دي او سهار له د ټیویانو والا او کیمرو والا ټول ورمات تیسي چلی لکه وایي دلته پرون پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی نو د هغه خپل دومره لکه د دې ځینې والا د دغه ځای پورې دا ملګري چې ناست دویم ځای کې چې ډډه لګولې دومره د خپې نه کوه د هغه دومره کوه او دلته هغه کول څه چې راغلی دی او هغه ژوندی دی چې راغلی حیران به شي که نه نه دومره رش جوړ دی دا سړي د کور سره دومره رش څه خیال چې دا خلک رد له راغلي دي نه نه برکت له نو هر سړی په لاس وي او هغه چې ښه ښکلې جملې ته وکړې ناسې ځان له زبردست کاروبار کولی خو څوک به ته پوه شو چې داسې هر شی چلي لکه یو پیر ما تصویر ولیدو ما تاسو ته ویلي وو د انټرنیټ کې چا نشر کړی د کپړو د ګنډلو مشین د پوخانې له پاسې ورته لیکلي وو د خدیجه رضی الله عنها د کپړو مشین ښه نو لاندې ورته خلک ماشاءالله لیکي یو ورته دا لیکي چې هغه ټایم کې کیمره کوم ځای کې وه دا تصویر د هغه ځای نه څنګه راغلی بیا دا مشینان په دې ډیزاین کې په دې شکل کې هغه وخت کې وو نه نه لاندې ماشاءالله ماشاءالله تبارک الله نو اوس کې دا زوړ مشین دې چېرته پیدا کړو که نه که چېرته نیا سره دې مشین پروت یا څه رویله او وایي دا د پلانې دی تا به څه خلک درمات شي نو دا قسمه آثار د دې لپاره دلایل پکار دي اوس وګوره دې سعودي عرب سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته ټول ژوند تېر کړی په مکه کې او مدینه کې او دوی دا دعوه نه کوي چې موږ سره څه آثار شته سبحان الله دې خبرې ته سوچ وکړئ ها خو په ترکیه کې شته او پاکستان کې شته دوی ټیکې اخیستي او په مصر کې مې یو څو پراته نو قصه ورسېده ترکیه ته مصر ته پاکستان ته او د دوی سره څه دي شته دا ترکیه ولني ترکیه دا ترکیه دا ملک دا سخت د بدعات او خرافاتو نه ډک ملک دی او ناشنا غلطي عقیدې به دغه ملک کې شته نو اصل برکت تا دی ګوره تبرک اصل دا والا چې څوک حقیقي برکت غواړي هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ کې دی خو دې ته ډډه نه وي دې ته غاړې نه لګي کم تبرک یې پکار دی دکه دا ویښته پیزار